په سوشل میډیا باندې مې یو خبر ولیدو چې دغه خبر د پښتنې د مشهورې سندرغاړې نازیه اقبال د مرګ په باره کې دی. هغه په امریکا کې چې زندگی تیروله، ویل کېږي چې د هغې د مرګ افوا خوره شوې، هغه وژل شوې ده. نو موږ د هغوی مکمل معلومات راوړي دي، تاسو سره به شریکوم. موږ سره تر اخره پاتې شئ. دوستانو، که تاسو ته معلومه وي نو د هغې چې کله د پاکستان نه لاړله لندن ته، نو هلته هغې دا بیان بار ورکولو چې په پاکستان کې زه محفوظه نه یم. نو د دې د وجې ما پاکستان پرېښود او زه لندن ته راغلم. هغې په لندن کې پناه اخیستې ده او په لندن کې هغه مختلف کنسرټونو ته هم تلله. د دغه کنسرټونو د لارې هغوی پیسې ګټلې، ځکه چې د دوی خو بل څه کار روزګار نه دی زده، د دوی هم دغه کار روزګار دی، د دغه د لارې دوی پیسې ګټي او بیا په دغه پیسو باندې دوی د خپل کور خرچ خوراک چلوي. نو دوی دغه خبره کوله چې موږ بچي چې دي د تعلیمي ادارو کې ورته داخلي هم نه ورکول کېدی، یعنې کومې ادارې چې دي هغه سکولونه چې دي کالجونه هغې کې ورته داخلي نه ورکول کېدی. نو د خپلو بچو د تعلیم د وجې هم دوی ویل چې موږ پاکستان پرېښود. بیا ځینې خلکو داسې خبرې هم جوړې کړې وي چې ګینې دوی پاکستان پسې خبرې کړي دي، دوی ته داسې نه په کار چې پاکستان پسې خبرې کړې وي. او بیا پکې داسې هم شروع شو چې نازیه اقبال وژل شوې ده یا جاوید پیزا باندې ډزې شوي دي. نو موږ هم د دې مختلف کسانو سره رابطې وکړلې، معلومات مو وکړل. د مکمل معلوماتو راغونډولو نه پس موږ په دې خبره باندې ورسېدو چې په دې خبرو کې هیڅ حقیقت نه و. دا هسې یو چا یو خبر جوړ کړ، بیا مختلفو چینلو والاو ته د دې خبر معلومات وشوله، هغوی هم دا خبر راواخیست او شیر یې کو، ویل یې چې پلانکی مړه شوې ده او فلانکی مړه شوې. خو حقیقت دا و چې داسې هیڅ خبره هم نه ده شوې او خلک هسې پراپیګنډه کوي، خلک هسې دروغ جوړوي. نو په کار ده موږ تاسو له هم د دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې د دې نه ځان هم وساتو، په دې باره کې چا سره ډسکشن هم ونه کړو، ځکه چې ښکاره خبره ده چې په دې خبرو باندې د انسان زړه خفه کېږي. نو چې کله د انسان زړه خفه کېږي د په کار چې هغه ټاپک وچېړل شي. یو جهان مننه چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ.